جوړ بخیر خوست کې د روانو لیست ای لوبو په دوام نن مس عینک لوبډلې د امو لوبډلې ته ماته ورکړه. یو د هغو ځلیدونکو لوبغاړو له منځه ځوان یونس زدران چې نن یې د مس عینک په ګټه اتاویه بارزښته منډې ترلاسه کړې. خپرونه کې راسره د هیله دا ده چې تر پایه مو ملتیا وکړې. زدران ستړي مه شئ، ډېر ښه راغلاست درته وایو. ډېره مننه، خیر سفر ماشاءالله. د خپل غوره پرفارم او ښې ځلیدنې په اړه راته وغږېږئ، خصوصا د نننۍ سیالۍ لپاره مو څومره ښه تیاری کړی او ننداره مو کړل، ومو لیدل چې د ډېرو سینیور لوبغاړو په منځ کې مو اتاویه ډېرې بارزښته منډې ترلاسه کړي. خوشحاله یم چې د لومړي ځل لپاره په لوستې سیالیو کې لوبېږم. زما دویم میچ و. د ځوانو لوبغاړو لپاره، د نوي لوبغاړو لپاره دا ډېره ښه فرصت او ډېره ښه موقع وي چې دوی د سینیور او د سینیور لوبغاړو سره دوی یو ځای لوبېږي، د هغوی نه تجربې اخلي. نو د ما سره د کپټان او د همداشان د نورو سینیور لوبغاړو هغوی ډېر تشویق او ډاډ و. نو زه چې کله بیډینګ ته راغلم نو شهید هم ما سره چې کریز کې ولاړ و، هغه ډېر تشویق کولم، ډېر سپورټ کولم یې. د پاولیم نه هم ډېر ښه سپورټ را سره و. نو ما په ځان باندې پوره اطمینان او باور مې و چې زه یې کولی شم انشاءالله. نو همغه وجه وه چې په ځان مې اطمینان او ټیم دپاره مو ښه رنځونه وکړل. په پیل کې که څه هم نوي دوبۍ ستاسو لپاره ښه توپوهنه ترسره کړه، افسر ځاځی او جمعي نور لوبغاړي ویکټ یې ژر ځله لاسه ورکړې. د شاهد کمال شتون بیا د مس عینک لپاره ډېر ښه و، د هغه سره تاسې وچلېدې وځلېدې. په کوم مایند، په کوم سوچ مو گیم مخکې ویوړ تر څو د امو لپاره یو ښه ټوټل کېږدئ؟ زه چې کله کریز ته راغلم نو ما چې کله دې نه مخکې هغه پلیران ولیدل، ویکټ کې مې هغه مې وکته، ټي باندې مې لیدل چې ویکټ کې څومره سپینر دپاره سپورټ دی، څومره د فاست بالینګ دپاره. کله کریز ته راغلم نو لومړي سر کې خو پریشر و او خوند مې ورنه اخیسته چې داسې په پریشر وخت کې زه لوبه کوم. نو شاید ډېر ډاډ راکوه. نو کوشش مې کوه چې لومړي سر کې زه د ټیم لپاره ودرېږم، ځکه زموږ ویکټ زر زر لاړې. نو چې کوم لوز بال به راته میلاوېده نو د هغې نه به مې ګټه اخیسته. نو شاید ما سره ولاړ و چې ده ته تقریبا 40 اورو پورې لاړ شو. نو آخري اورونو کې بیا د ټیم لپاره هم رنځونه کولی شو، د ځان لپاره هم. نو ما سخت وخت تېر کړو او وروسته مو بیا ښه رنځونه مو وکړل. ډیبیو مو وکړه په لیست ای لوبو کې. دا ستاسو د کریر لپاره، ستاسو د پروفایل لپاره څومره یو بارزښته ګام و؟ که وګورئ لیست ای په داخلي کرکټ کې تقریبا ډېر یو غټ ټورنمنټ دی د زما لپاره. دا شی همداشان د نورو ځوانانو لوبغاړو لپاره داسې یو ښه موقع ده چې دې سټیج ته راځي باید محنت او خواري وکړي. نو دې ځای پورې چې رسېدلی یم، خواري او محنت مې کړی و، الحمدلله الله تعالی یې ثمره راکړه. په فرست کلاس کې مو د توپوهنې ترڅنګ د ویکټ اخیستنې برخه هم ډېره ښه وه. اما په لیستې کې مو تر اوسه یوه ویکټ ترلاسه کړې ده. ویلی شو چې اکانومي مو ډېره زبردسته ده. په دې ارتباط کې راته وغږېږئ. او دې نه مخکې ځکه فرست کلاس چې دی هغه اوږد انینګزونه وي که نه، یو بلر دپاره ډېر اورونه هغه وي، سینیر لوبغاړي وي، نو ته کولی شي په هغې کې خپل ډاډ، خپل ایکسپیرینس چې کوم دی هغه استعمال کړې. نو همغه وجه وه دلته چې راتلم هم نو ما به په نیټ کې ډېر بالینګ کوه، کوشش مې کوه چې صحیح لاین او لین کې بالینګ وکړم، د ټیم لپاره او د ټیم لپاره ښه بالینګ او د ټیم د ګټې لپاره ښه وځلېږم. شهزاد محمدي ولید، هغه ته مو توپ اچونه ترسره کوله، ډېر ښه مو رایسار کړی و. ما هم دا کوشش و چې زه صحیح ځای کې لاین او لین کې بالینګ وکړم، نور چې کوشش به نه کوم چې زه لوز بال وکړم. نو همغه وجه صحیح ځای کې مو شهزاد ته بالینګ کوو، لږ تنګ شوی. لوبډله کې مو ورور رحمان الله زدران هم در سره دی. د هغوی لاسوړنه، د هغوی مشورې ستاسو سره په کومه کچه دي؟ هغه نه یوازې دلته په لوبغالي کې چې ما سره مرسته کوي، هغه که په اکاډمي کې، که په کور کې، په هر ځای کې وي، د ده ډېر تشویق او ډاډ دی را سره، ډېر مې تشویق کوي په هره برخه کې وي. هغه په بیټینګ وي، بالینګ کې همیشه مې تشویق کوي. ډېره مننه. کور مودان، خوشحاله اوسئ. ډېره مننه، خیر اوسئ.